د ورزش فائدې بېشماره فائدې دي، بې حسابه انتهایی ډېرې زیاتې فائدې دي ورزش. کوم انسان چې ورزش کوي دا به همیشه دپاره صحتمند وي. یو انسان چې روزانه 30 منټ رننګ کوي، منډه کوي، اولنۍ خبره سټرانګ بونز، هډوکي به مضبوطي. تاسو که چېرته د فوټبالر بونز وګورئ که نه، د هډوکي دا د خپو ده، نو سم سیخان دومره سخت مضبوط هډوکي. نو یو انسان دی چې روزانه 30 منټ رننګ کوي، د دې انسان به سټرانګ بونز وي، مضبوط هډوکي به وي، صحتمند هډوکي به وي. دویم سټرانګ مسل چې دي که نه، مسل عضلات، دا مسل به مضبوطي، که هغه د خپو وي، که هغه د تای، که د ټول وجود مسل چې دي که نه دا به مضبوطي. نو د سټرانګ بونز سره سره سټرانګ مسلز، ښه مسل، مضبوط مسل به وي. کوم انسان چې روزانه ریګولر 30 منټ د 30 منټ دپاره منډه وایي، رننګ کوي، دا انسان د ده به فیټ لاس کېږي، د ده ویټ منیجمنټ، دی به چېرته وجود به د ده ډېر غټ نه شي، ده ته به چېرته موټاپه ونه شي، ده ته به چېرته موټاپه ونه شي، د ده وجود به چېرته غټ نه شي، نقصاني به دا نه غټېږي. دی به بلکل سټرانګ بونز، سټرانګ مسلز او ښکلی باډي ویټ وي د دې انسان. څلورمه فایده چې کوم انسان ریګولر 30 منټس رننګ کوي، روزانه 30 منټ منډه وایي، نو د دې انسان به یو هیلتي هارټ، زړه نه دی، زړه دا به ډېر زیات صحتمند دي. د ده د بلډ سرکولیشن دا به بلکل برابر رواني، ده ته به د زړه د مسلو، د زړه د بیماریانو خطره ډېره زیاته کموي. نو هیلتي هارټ به وي، صحتمند د زړه دی. ولې چې سرکولیشن یې نارمل دی، ښکلی سرکولیشن، بلډ سرکولیشن کېږي. د زړه مسلز، د هارټ چې کوم مسل دي دا به ټول سټرانګ او مضبوط او هیلتي مسلز به وي. کوم انسان چې ریګولر ایکسرسایز کوي، د ده به سټرانګ میموري، یاداشت، حافظه به ډېره زیاته تیزه وي، خبره به ترې نه هېر کېږي. ولې چې د ورزش سره زموږ د دماغو ته، د برین ته اکسیجن سپلای سیوا شي. نو چې د اکسیجن سپلای زموږ د برین ته سیوا شي، نو زموږ دماغ کارم بیا ښه کوي. د برین فنکشن چې دی که نه، اټ بوست برین فنکشن، دا د دماغو فنکشن. د دې سره زموږ میموري، زموږ یاداشت، زموږ حافظه ورسره ښه کېږي. د زده کړې کوم قابلیت او صلاحیت په موږ کې راپکې دی که نه، هغه ورسره سیوا کېږي. نو دا یې بله فایده چې کوم انسان روزانه 30 منټ ورزش کوي، منډه وایي، نو هغه به دماغي ته ورتیز وي، هغه به انټیلیجنټ وي، هغه به ذهین وي. کوم انسان چې روزانه ریګولر ایکسرسایز کوي، 30 منټ رننګ کوي، 30 منټ منډه وایي، نو د ده به خوب چې دی دا به بهترین، ګوډ سلیپ، بهترین خوب به دله ورځي. تاسو ګورئ کوم انسان چې ایکسرسایز کوي که نه، مازدیګر ایکسرسایز وکړي، گیم وکړي، یا رننګ وکړي، منډه وکړي، او ماښام کور ته راشي، نو دا انسان ماخوستن بیا څومره خوب کوي، ښه ښایسته ستړی مزېدار څملي، ښایسته خوب ورشي، سحر راپاڅېږي، نو د ده خوب ډېر زیات بهترین وي، ده ته د بېخوبۍ مسلې نه راځي. کوم انسان چې ورزش کوي، ده ته به د بېخوبۍ، انسومنیا، دا مسلې به ده ته نه راځي، بهترین خوب به ورځي د انسان. بله فایده، کم خلک چې روزانه منډه وایي، ایکسرسایز کوي، دې انسان ته به چېرته هم دا شکایت نه راځي چې یاره زما روټۍ زړه ته نه کېږي. دا به ښه ښکلی خوراک کوي، خوراک ته به یې ښه زړه کېږي. دا به چېرته دا ګیلې به نه کوي چې یاره ماله یو د خوراک شربت راوړئ، زما روټۍ زړه ته نه کېږي. کوم انسان چې ورزش کوي، هغه ډېره زیاته روټۍ خوري او ښې زړه ته کېږي. لازمي مسلې به چېرته هم دې انسان ته نه راځي. دا یو بله فایده ده. او د روزانه ایکسرسایز یا د روزانه 30 منټ منډې وهلو، د رننګ کولو یو بله فایده زه تاسو ته دروښیم چې د دې سره زموږ ډوپامین سیکریټ کېږي. ډوپامین زموږ هغه هارمونز دي چې کله دغه هارمونز، دغه کیمیکل زموږ په وجود کې سیکریټ شي، نو موږ ته خوشحالي کېږي. دې ته هیپي هارمون ویلی کېږي. هغه کیمیکلز دي چې دغه کله سیکریټ شي، دغه هارمونز چې کله خارج شي، نو موږ خوشحاله شو. نو دغه ډوپامین هارمون چې دا د ایکسرسایز سره ډېر تعلق دی. کوم انسان چې روزانه ایکسرسایز کوي، ورزش کوي، نو د دې انسان ډوپامین هارمون سیکریټ کېږي، د خوشحالۍ هارمون سیکریټ کېږي. نو دې انسان ته ټینشن، انزایټي، ډپریشن، دا قسم مسلې دته نه راځي، دی خوشحالي، دی به سور کړي. نو د ایکسرسایز ډېرې زیاتې فایدې دي. بله د ایکسرسایز کومه فایده ده، هغه تاسو ماته په کمنټس کې ووایئ.